پسې چاڼ کړه ګوټ په ګوټ وګرځه یاره منزلونه پسې چاڼ کړه ګوټ په ګوټ وګرځه یاره همواڼه بې وفا دي که نادان دي که هوښیار وي د غفلت په خوب اوده شو د غرض په فکر پاسو د غفلت په خوب اوده شو د غرض په فکر پاسو ای نادانه داسې مه کړه د انسان هم داسې کار وي او عاشقي چې دې پیدا کړه عاشقان دې ولې کم کړل عاشقي چې دې پیدا کړه عاشقان دې ولې کم کړل تبسم سحر ماهام هم بس پدې سوچو بسیار وي السلام علیکم ډیرو هاغلو قدرمندو مینوالو په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې زه ابرار حسرت ستاسو په خدمت کې حاضر یم هیله لرم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله او سوکاله یې په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې راغلی یم د نوهار ضلعې یو ښایسته او تاریخي کلي ژبه داودزی ته ژبه داودزی د تاریخ په لحاظ سره ډېر زړه علاقه ده او د ډېر ښکلي شخصیتونه ځایګولي دي نو نن راغلی یم د ارشاد علي تبسم صاحب سره مې ناستې کړې د ارشاد علي تبسم صاحب د غریبۍ ځای کې ناستي او د دې احساس او د دې شعرونه او د دې پیغام به تاسو ته در رسو انشاءالله نو راځم د ارشاد علي تبسم صاحب طرف ته خو د عینه مخکې دا خبره تاسو ته واضح هم چې زموږ د پښتونخوا رنګونو د پروګرام غرض مقصد او مرام دا دی چې د پښتو ژبې خدمت وکړي او د پښتو ژبې دپاره ډېر کار او زیار وکړي او د شاعران ملګري دا ملغلرې راښکاره کړي او تاسو ته یې راښکاره کړي او تاسو ته یې پیش کړي نو راځم د ارشاد علي تبسم صاحب طرف ته السلام علیکم ارشاد علي تبسم صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی تاسو ته خپل پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې ډېر په هرالي او هرکلی وایم ډېره مننه جی ډېره مننه چې تاسو مونږ خواله رالی او دا ډېر خسته رنګ مونږ له راوړو او دا خو ډېر خسته خدمت کوئ جی زمونږ دعا ده درته چې الله مرسته روزه وړاندې کې مخکې کړي او د پښتو خدمت هم دقه شانتې جاري وي مننه جی تبسم صاحب د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره او د پښتو ادب د پرمختګ دپاره ستاسو څه احساسات دي تاسو څه ویل غواړئ یاره جی ګټه خبره دا ده چې مونږ پښتانه یو جی او پښتون جی په ډېرو څیزونو کې چې دی نو ننګیالی دی بریالی دی غیرتي دی اورې نو زمونږ کوشش دا دی چې لکه د دې بې حسه معاشره کې چې دی که نه مونږ د خپل فکر او هغه افکار چې مونږ نه لرې شوي دي مونږ نه هیر شوي دي هغه په څه چل باندې را ژوندي کړو نو کوشش کوو بس زمونږ خدا وس کېږي چې خپلو لفظونو کې پوه کړو نور دی الله پاک رحم وکړي ستاسو ډېره مننه ارشاد علي تبسم صاحب د ګرانو مینوالو ته به خپل یو ښایسته کلام وړاندې کړي جی بالکل جی جی تبسم صاحب جی یو کلام پیش کوم درته جی مینوالو ته چې عجیبه مینه دا ستا ده عجیبه مینه دا ستا ده عجیبه مینه دا ستا ده د کړون مې انتها ده ډېر ښکلی ډېر مزېدار عجیبه مینه دا ستا ده د کړون مې انتها ده څه به ځان سره خندا کړم چې راکړې دې جړا ده ډېر ښکلی ډېر مزېدار واویلې مې ختمې نه شوې اندېښنې مې لا زیاتېږي واویلې مې ختمې نه شوې اندېښنې مې لا زیاتېږي په ګوګل کې مې دننه د عشق اور راته بلا ده ډېر ښکلی ډېر مزېدار او ګناهګار خو شومه ځکه چې دنیا ته یم راغلی ګناهګار خو شومه ځکه چې دنیا ته یم راغلی څه به کار زه د نیکۍ کړم چې قسمت کې مې سزا ده ډېر ښکلی ډېر ښه او هغه یار چې ما پې ځان هم د پتنګ غوندې قربان کړو هغه یار چې ما پې ځان هم د پتنګ غوندې قربان کړو د هغه وینا هم دا ده چې دا خپله ستا ګناه ده ډېر اعلی جي دا شعر بیا ووایه هغه یار چې ما پې ځان هم د پتنګ غوندې قربان کړو د هغه همدا وینا ده چې دا خپله ستا ګناه ده ډېر ښکلی او د زړګي ټول حسرتونه جی مې هر یو پسین لهو کو د زړګي ټول حسرتونه مې هر یو پسین لهو کړو اباسین هر چپه کې زما پټه مدعا ده ډېر ښکلی دا شعر هم راته د زړګي مننه جی د زړګي ټول حسرتونه مې هر یو پسین لهو کړل اباسین هر چپه کې زما پټه مدعا ده او بې منزله عمر تیر شو سهیل صاحب ډېر د کار شی دی جی بې منزله عمر تیر شو هر یو غم رانه چاپیر شو دا زما خوښه خو نه ده داسې ښکاري خوښه ستا ده ډېر ښکلی ډېر مزېدار او
چې قسمت کې مې آرام وي جی نور بس بیا زما کار وي جی چې قسمت کې مې آرام وي نور بس بیا زما کار وي عقوبت به کار تمام شي دا دنیا خو د فنا ده ډېر مزیدار او خوشحالي شو مان لري جی نه جی خوشحالي په جهان نشته جی معافي غواړم خوشحالي په جهان نشته ځان خبر کړه هم لزانه ډېر خوشحالي په جهان نشته ځان خبر کړه هم لزانه تبسم ډیر مخانده جی دلته تشه هم غوغا ده ډېر خو دې دا مکتب یو وایي خوشحالي شو مان خوشحالي په جهان نشته جی ځان خبر کړه هم لزانه جی تبسم ډیر مخانده دلته تشه هم غوغا ده ډېر خو دې ډېر مزیدار تبسم سے یو بل کلام هم د ګرانو مینوالو سره شریک کې ستاسو ډېره مننه وي صحیح ده جی بل کلام دې چې زړه مې دا غواړي چې تا هیر کړم زه جی د لیونتوب نه دې هم تیر کړم زه ډېر ښکلی دي ډېر مزیدار ماله چې ستا خواږه یادونه راشي جی هسې دنیا نه را چاپېر شم زه جی او کله چې زه ستا په کوڅه داخل شم کله چې زه ستا په کوڅه داخل شم سر مې کړم ښکته او را تیر شم زه ډېر ښکلی دي ډېر مزیدار خفګان زما به تا ته څه در رسي جی خفګان زما به تا ته څه در رسي جانانه څنګه زر دې هیر کړمه زه ډېر ښکلی ډېر مزیدار زه خو یم پروت ستا انتظار کې اشنا زه خو یم پروت ستا انتظار کې اشنا او دې انتظار کې به هم تیر شم زه ډېر ښکلی ډېر مزیدار او ارمان د زړه مې یو پوره نشلو جی ارمان د زړه مې یو پوره نشلو ځکه د مرګ اوس ورځې شمېرم زه جی او مقصد جی ارشاد چې په یو خندا دې تبسم زړه وړی جی په یو خندا دې تبسم زړه وړی بس اوس د ظلم په زور زیر شوم زه ډېر ښکلی دي دا مکتب یو وایي جی په یو خندا دې تبسم زړه وړی جی بس اوس د ظلم په زور زیر شوم جو نو ډېره مننه جی جی او کلام کو بل وړاندې کوي بل مینوالو ته وړاندې یو کوي. نثریه نظم دی جی که جی، جی. خوښوي ډېر ښه وایي ان جی شاء الله وړاندې کوم درته جی ډېر ښه وایي دا نظم وړاندې امید لرم چې خوښ به م شي جی نظم دی چې ابتدا نه چې روان یم انتها ته ابتدا نه چې روان یم انتها ته دا خو ډېره اوږده لاره ده دلبره آی هی ډېر ښکلی دی ابتدا نه چې روان یم انتها ته دا خو ډېره اوږده لاره ده دلبره اول ظلم په حابیل شو زما زړه چې پې غلبیل شو جی اول ظلم په حابیل شو زما زړه چې پې غلبیل شو بیا په ما چا ظلم کړی چې دنیا ته یم راغلی ډېر ښکلی دی په نصیب مې جړه راغله په زړګي مې وبا راغله د یار غم ستی پتی کړم دا د حسن رڼا راغله جی بیا نصیب ستا د لاسه زه هر چا یم رټلی جی اندامونه مې ټوټې شو سر مې تن نه جدا کیږي د منصور غوندې په دار شوم ډېر ښکلی دی بیا د چا په انتظار ډېر شوم ښکلی سنت تلمیح جی د منصور صاحب دا شعر بیا وایي اندامونه مې ټوټې شو سر مې تن نه جدا کیږي د منصور غوندې په دار شوم بیا د چا په انتظار شوم چې مې لاره نه ښکارېږي چا لما نه سرمن وسته چا په توره مې سروالو چا مې سترګې وباسلې چا سینه کې خنجروالو عقوبت په زړه بیمار شو اوس ارمان پسې ارمان دی رانه لرې مې جانان دی داسې ژوند خو بلا ګران دی ډېر ښکلی ربه دا څنګه احسان دی ډېر ښکلی جی دا بند بیا وایي اوس ارمان پسې ارمان دی رانه لرې مې جانان دی داسې ژوند خو بلا ګران دی ربه دا څنګه احسان دی اول ځان پسې به جاړم بیا جهان پسې به جاړم چې دې کړې ابتدا وه ابتدا پسې دې جاړم ډېر ښکلی دی ډېر مزیدار اوس غمجن په جهان ګرځم خوشحالۍ په ارمان ګرځم ډېر ښکلی دی خو منشور ته چې دې ګورم بیا په غم د هجران ګرځم ډېر ښکلی دی ډېر مزیدار زړه کې خیال کوم چې هم دا ده جی دغه لار د انتها ده نو لار د انتها زما هم پې امنا ده جی دغه لار د نو انتها لار ده د انتها ډېره مننه جی ستاسو ډېره مننه ګرانو مینوالو
دا ارشاد علي تبسم صاحب چې تاسو ته ډېر ښکلي اشعار وړاندې کړه، تاسو ته ډېر ښکلې خبرې وکړې، تاسو ته ډېر ښکلی نظم وړاندې کړو. نو موږ راغلي وو نن د نوهار ضلعې یو ښایسته کلي ژبه دوزۍ ته او د ارشاد علي تبسم صاحب سره موږ پروګرام وکړو. انشاءالله که ژوند وفا وکړه پر روانه بنډاره کې د یو بلې ملغلرې د یو بل شعر ملګري سره به مخاطب کېږو ستاسو په خدمت کې. تر هغه دمه ما ابرار حسرت لرا کې اجازت د الله په امان.